رونالډو kicked the ball. رونالډو بال له کیک ور کړو، بال یې پلته وهلیو. صحیح ده. رونالډو خو ډیر مشهور فوټبالر دی کنه. فرض که زه دا خبره بل چاته په پیسیو وایس کې کول غواړم، دا زه څنګه ویلی شم چې the ball was kicked by Ronaldo. بال د رونالډو په ذریعه سره لته خوړلی وه، کیک یې خوړلی و. صحیح ده. نو په دې کې خو به ما د رونالډو ذکر اوس وکړم. فرض که زه د رونالډو ذکر کول نه غواړم مخامخ کستا کیدای شي چې رونالډو شاټ والی او د چا د کړکۍ شیشه یې ماته کړي، نو زه خو دا نه غواړم چې چاته د رونالډو نوم واخلم هسې نه چې رونالډو راله وډبی. صحیح ده. نو زه رونالډو په چا باندې فرض که وهل نه غواړم، نو زه بیا د رونالډو د نوم ذکر کول نه غواړم. نو زه بیا دا سنټنس څنګه ویلی شم چې the ball was kicked. بال له لته ورکړی شوي وه. نو ما په دې ټیم کې بیا دا ونه وی چې بای رونالډو، ما پکې د سبجیکټ ذکر اړو اونه کو، خو بیا هم دا سنټنس مکمل صحیح دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک کو او هغه دی اکټیو وایس او پیسیو وایس. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خان راځو خپل ټاپک لا اکټیو وایس او پیسیو وایس، او په دې کې به مونږه د اکټیو او پیسیو وایس په باره کې خبرې کوو چې اکټیو وایس څه ته ویل کېږي او پیسیو وایس څه ته ویل کېږي، او په دې کې به مونږه دا ډسکس کوو چې کله مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړو نو مونږ به کم رولز فالو کوو، کم رولز ته به مونږ خیال کوو، کم قانون به مونږ فالو کوو. نو دا ډیر امپورټنٹ لیسن دی. نننې زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې نن تاسو په غور سره زما هر خبرې ته غوږ کېدوئ او په هر خبره باندې ځان خامخا پوهه کوئ، ځکه چې په دې کې ډیر خلک کنفیوز کېږي او په دې کې څه داسې رولز دي چې هغه بیا که تاسو ورته په غور سره غوږ نه ږدئ نو د سړي د مازغو نه برابر راوړي. صحیح ده. نو زما هرې خبرې ته په غور سره غوږ کېدوئ. اول به مونږ ځان پوهه کوو چې اکټیو وایس څه ته ویل کېږي او پیسیو وایس څه ته ویل کېږي. تاسو په دې باندې ځان داسې پوهه کوئ چې کله هم مونږ یو خبره کوو، صحیح ده، که په پښتو کې وي او که په انګلیش کې وي، هغه خبره مونږ په دوه طریقو سره کولی شو. هغه خبره مونږ په اکټیو وایس کې هم کولی شو او په پیسیو وایس کې هم کولی شو. مثال په طور زه یو خبره کوم یا زه یو سنټنس وایم، تاسو له یو اگزامپل در کوم، د دې نه صحیح ځان پوهه کوئ. صحیح ده. فرض که زه وایم چې I write a letter، زه یو خط لیکم، د دې مطلب دا دی I write a letter، زه یو خط لیکم. دې سنټنس ته ویل کېږي اکټیو وایس. نو دا مونږ عام طور دغه شانتي لیکو. د دې ترتیب ته وګورئ. اول دی I پکې سبجیکټ دی. سبجیکټ هغه کس ته ویل کېږي څوک چې یو ایکشن کوي، ایکشن کوونکي ته ویل کېږي سبجیکټ. صحیح ده. نو په دې سنټنس کې وګورئ، زه وایم چې زه یو خط لیکم، نو زه سبجیکټ یم ځکه چې هغه ایکشن زه کوم. صحیح ده. ایکشن کوونکی زه یم. بیا پسې دی رایټ دی لیکل. اوس دا پکې مین ورب دی I write a letter. نو سبجیکټ چې کم یو ایکشن کوي هغه ایکشن ته ویل کېږي ورب. نو زه څه ایکشن کوم؟ زه لیکل کوم. صحیح ده. دا زما ایکشن دی. بیا زه وایم چې I write a letter. a letter په دې سنټنس کې آبجیکټ دی. آبجیکټ هغه څیز ته ویل کېږي کم چې هغه ایکشن اخلي، یعنی آبجیکټ یو قسم لا ریسیوري. سبجیکټ خو ایکشن کوونکی دی او آبجیکټ ایکشن اغستونکی دی. یعنی زه لیکل کوم خو زه لیکل څه کوم؟ زه یو خط لیکم. صحیح ده. نو زما هغه ایکشن اغستونکی ریسیور هغه دی a letter. نو هغه په دې کې آبجیکټ دی. نو دا خو زمونږ عام طور په سنټنسز کې زمونږ دا ترتیبي، اول سبجیکټ راځي، بیا ورب راځي او بیا آبجیکټ راځي. اوس دا خبره زه په بل یو انداز کې هم کولی شم. زه دا هم ویلی شم چې a letter is written by me. یو خط زما په ذریعه سره لیکلی کېږي. صحیح ده. نو اوس دې سنټنس ته ویلی کېږي پیسیو وایس. په اولنی سنټنس کې ما وی په اکټیو وایس کې چې زه یو خط لیکم، په پیسیو وایس کې ما وی چې یو خط زما په ذریعه سره لیکلی کېږي. نو اوس تاسو ګوره دې پوینټ ته سوچ وکئ چې په دواړو سنټنسز کې معنی نه بدلیږي،
د سنټنس معنی نه بدلیږي، صرف د هغه انداز بدل شو، د ویلو انداز بدل شو. یو شو اکټیو وایس او بل شو پیسیو وایس. دا خو د جنرال خبرې د اکټیو وایس او د پیسیو وایس په باره کې. یو پوینټ دلته کې ډیر اهم پوینټ دی، صحیح ده. په دې باندې اکثر خلک نه پوهیږي او دې خبرې ته په غور سره غوږ کېدوي چې کله هم مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړو نو دا لازمی ده چې زمونږ سره به په اکټیو وایس کې آبجیکټ خامخا وي. که آبجیکټ په یو سنټنس کې نه وي نو د هغې مونږ پیسیو وایس نشو جوړولی. نو اوس تاسو په دې خبره باندې ځان داسې پوهه کوئ چې ګوره ورب دوه قسم کیدی شي. یو ته ویل کېږي ټرانزټیو وربس او بل ته ویل کېږي انټرانزټیو وربس. اوس اول په دې باندې ځان پوهه کوئ چې ټرانزټیو ورب څه ته ویل کېږي. ورب خو هغې ته ویل کېږي چې کوم یو اکشن کېږي که نه، نو اوس هغه اکشن په مونږ ته څنګه پته لګي؟ نو هغه اکشن ته د خپل اثر ظاهرولو دپاره د آبجیکټ ضرورت وي. صحیح ده. مثال په تور زه وایم چې آی رایټ، زه لیکل کوم. نو آی رایټ څه؟ زه څه لیکم؟ زه درخواست لیکم، زه چرته سټوري لیکم، صحیح ده، یا زه د چا نوم لیکم. نو ګوره په دې کې آی رایټ خو ما ووې یو سبجیکټ او یو ورب دی. اوس دا ورب ټرانزټیو ورب دی ځکه چې په پوره مطلب باندې د پوهه کېدو دپاره مونږ ته د آبجیکټ ضرورت دی چې مونږ ته پته ولګي چې زه څه لیکم. نو آی رایټ ا لیټر، زه یو خط لیکم. نو اوس هغه رایټ کم چې ټرانزټیو ورب دی هغه خپل اثر وغورځوو په آبجیکټ باندې. مونږ ته د هغې نه د ټولې خبرې د مطلب پته ولګي، د اصل خبرې پته مونږ ته ولګي. صحیح ده. یا بل اگزامپل واخلئ. فرض که زه ووایم چې پلیز برینګ، مهرباني وکړه راوړه. اوس دا سنټنس انکمپلیټ دی ځکه چې څه شی راوړه؟ پلیز برینګ، مهرباني وکړه راوړه، خو څه راوړه؟ صحیح ده. نو اوس په دې کې برینګ خو ورب دی، خو کم یو ورب دی؟ ټرانزټیو ورب دی. نو د پوره معنی باندې د پوهه کېدو دپاره مونږ ته د آبجیکټ ضرورت دی چې مونږ ته پته ولګي چې څه راوړه. نو که فرض که زه ووایم چې پلیز برینګ ټي، مهرباني وکړه چای راوړه، نو بیا دا سنټنس کمپلیټ شو ځکه چې هغه برینګ راوړل هغې خپل اثر وغورځوو په آبجیکټ باندې او د هغې نه مونږ ته ټوله خبره واضحه شوله. صحیح ده. نو دې ته ویل کېږي ټرانزټیو ورب. او یو دی انټرانزټیو ورب. انټرانزټیو وربس هغه وربس ته ویل کېږي کوم ته چې د خپل اثر ښودلو دپاره یا د اثر ښکاره کولو دپاره د آبجیکټ ضرورت نه وي، هغې ته ویل کېږي انټرانزټیو ورب. مثال په تور زه وایم چې دی جمپډ، هغوی ټوپونه ووهل. نو اوس دا کمپلیټ خبره ده، په دې کې اوس د آبجیکټ مونږ ته اړو څه ضرورت نشته دی. یا مثال په تور زه وایم چې شي ګوز، هغه ځي. صحیح ده. نو په دې کې هم مونږ ته دا اوس کمپلیټ سنټنس دی، مونږ ته د آبجیکټ ضرورت نشته. یا زه وایم چې د ډاګ رین، سپي منډه وواله. نو ګوره دا هم کمپلیټ سنټنس دی، مونږ ته په دې کې د آبجیکټ ضرورت نشته، دې ته ویل کېږي انټرانزټیو. نو دا ټرانزټیو او انټرانزټیو ورب تاسو په خپل ذهن کې په اسانه باندې داسې ایښودی شئ. ګوره ټرانزټیو تاسو داسې واخله چې دا یو ټکی دی ټرانسفر، یعنی د ټرانسفر په شانتې دی که نه. ټرانزټیو ټرانسفر یعنی هغه وربس کم چې د خپل اثر ظاهرولو دپاره هغه خپل اثر ټرانسفر کوي آبجیکټ ته. صحیح ده. نو هغه به راځي ټرانزټیو. او انټرانزټیو هغه دی چې هغه نه ټرانسفر کوي. انټرانزټیو دی چې هغه خپل اثر ټرانسفر کولو دپاره هغې ته د آبجیکټ ضرورت نشته، هغه خپل اثر آبجیکټ ته نه ټرانسفر کوي. نو دغه شانتې به دا تاسو ته بالکل په اسانه باندې یاد شي. نو کم سنټنسز چې مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړو نو په اکټیو وایس کې زمونږ سره همیشه آبجیکټ پکار دی او هغه ټول به کم یو ورب وي، ټرانزټیو وربس به وي. د انټرانزټیو وربس کوم چې ما تاسو ته اوس اگزامپلز درکړله د دې پیسیو وایس نه جوړیږي. صحیح ده. دا ډېر زیات اهم پوینټ دی. که فرض که زه ووایم چې آی ایټ، زه خورم، نو زه د دې پیسیو وایس څنګه جوړ کړم؟ دا خبره کمپلیټ نه ده. زه خورم خو څه شی خورم؟ نو که زه ووایم چې آی ایټ ان اپل، زه یو مڼه خورم، نو بیا دا خبره کمپلیټ شوله. په دې کې سبجیکټ هم راغی، ورب هم راغی او آبجیکټ هم راغی. نو د دې نه بیا زه پیسیو وایس جوړولی شم. نو دا خبره په خپل ذهن کې کېدوی چې د اکټیو وایس نه د پیسیو وایس جوړولو دپاره دا لازمي ده چې زموږ سره به سبجیکټ هم وي، ورب به هم وي او آبجیکټ به هم وي. صحیح ده. ښه اوس راځو لږ مخکې. کله چې هم مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړو نو د هغې د جوړولو دپاره زموږ سره شپږ رولز دي. مونږ به دا شپږ رولز فالو کوو نو هله به مونږه د اکټیو وایس نه په صحیح طریقې سره پیسیو وایس سنټنس جوړولی شو. په هغې کې راځي رول نمبر 1.
رول نمبر 1 دا دی چې کله هم مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس سنټنس جوړو نو اولنې رول دا دی چې سبجیکټ او آبجیکټ کم چې په اکټیو وایس کې راغلی وي په پیسیو وایس کې به هغه دواړه خپل ځایونه چینج کوي. صحیح ده؟ سبجیکټ به راځي د آبجیکټ ځای له او آبجیکټ به راځي د سبجیکټ ځای له. صحیح ده؟ دا خو رول نمبر 1 دا په خپل ذهن کې کېده وای. په پیسیو وایس کې به همیشه اول مونږ دې څه سوچ کوو چې اول به سبجیکټ او آبجیکټ په خپل منځ کې ځای چینج کوي. صحیح ده؟ مثال په تور ما تاسو ته اوس دا یو مثال درکو. I write a letter. زه یو خط لیکم. صحیح ده؟ I سبجیکټ دی، write verb دی او a letter object دی. پیسیو وایس مالا دی سو وی a letter is written by me. نو تاسو اوس وګورئ a letter په پیسیو وایس کې هغه د سنټنس په اوله کې راغی، د سبجیکټ ځای له راغی او په اخر کې بیا ما وی چې by me نو me د I نه جوړ شوی دی. I write a letter is written by me نو هغه I سبجیکټ چې کوم هغه بیا د آبجیکټ ځای له راغی. صحیح ده؟ نو اولنې رول خو دا دی چې دواړه به خپل ځای چینج کوي. یا بل یو اگزامپل هم مونږ اخیستی شو. He is eating an apple. هغه یو مڼه خوري. صحیح ده؟ present continuous tense دی. He is eating an apple. نو اوس تاسو په دې کې وګورئ he پکې سبجیکټ دی، is پکې auxiliary verb دی، helping verb دی، eating پکې main verb دی خو په continuous form کې دی. صحیح ده؟ او دغه شانتي he is eating an apple پکې object دی. نو اوس تاسو ګورئ کله چې د دې نه زه پیسیو وایس جوړوم نو هغه به څنګه جوړیږي؟ an apple is being eaten by him. یو مڼه د هغه په ذریعه باندې خوړل کیږي یا یو مڼه د هغه په ذریعه سره خوړل کیږي. صحیح ده؟ نو دغه شانتي د دې نه پیسیو وایس جوړیږي. نو په دې کې هم تاسو سوچ وکړئ چې په پیسیو وایس کې هغه کم چې د اکټیو وایس ان اپل آبجیکټ و نو هغه په پیسیو وایس کې د سنټنس په اوله کې راشي، د سبجیکټ ځای له به راشي او ورپسې به بیا سره راشي an apple is being eaten by him. د هغه په ذریعه سره خوړل کېږي نو هغه هی کم چې سبجیکټ و هغه به بیا په پیسیو وایس کې د آبجیکټ ځای له راشي او هم ته به بدل شي. زه اوس تاسو په دې باندې مخکې نور پوهه کوم. صحیح ده؟ ښه راځو لږ مخکې. رول نمبر 2 دا دی چې په پیسیو وایس کې به همیشه د ورب صرف او صرف تھرد فارم استعمالیږي. دا یو خبره د اوس نه په خپلو مغزو کې بالکل فټ کړئ او سر پې بند کړئ. صحیح ده؟ چې دا خبره د مغزو نه واپس راونوځي. په پیسیو وایس کې به د ورب صرف او صرف تھرد فارم استعمالیږي، بل یو فارم به هم نه استعمالیږي. د دې خبرې سره څه کار نشته چې په اکټیو وایس کې د ورب کم یو فارم راغلی دی. که په اکټیو وایس کې د ورب هر یو فارم استعمال شوی وي، که فرست استعمال شوی وي، که سیکنډ استعمال شوی وي، که تھرد استعمال شوی وي، خو په پیسیو وایس کې به د ورب همیشه تھرد فارم استعمالیږي. تاسو له اوس دوه اگزامپلز درکړله. په اولنی اگزامپل کې ما تاسو ته وویل چې I write a letter. زه یو خط لیکم. نو تاسو وګورئ write دی. write دا د ورب فرست فارم دی، سیکنډ فارم یې دی wrote او تھرد فارم یې دی written. نو کله چې ما دا پیسیو وایس ته واړول نو ما څه ووی؟ a letter is written by me. نو د ورب تھرد فارم به استعمالیږي. صحیح ده؟ دغه شانتي دا دویم اگزامپل ما تاسو ته درکو. he is eating an apple. هغه یو مڼه خوري. په دې کې د ورب کم یو فارم استعمال شوی دی، کنټینیوس فارم استعمال شوی دی کنه. eating eat د ورب فرست فارم دی او د هغې سره ing لګېدلی دی او د هغې نه کنټینیوس فارم جوړ شوی دی. خو چې کله مونږ دا سنټنس په پیسیو وایس کې وویل نو مونږ څنګه وی؟ an apple is being eaten by him. eaten ما ویلی دی او eaten د eat تھرد فارم دی. eat ate eaten. صحیح ده؟ نو دا یو رول په خپل ذهن کې پوخ کېده وای چې همیشه به په پیسیو وایس کې د ورب تھرد فارم استعمالیږي. صحیح ده؟ ښه رول نمبر 3 دا دی چې په پیسیو وایس کې به همیشه د سبجیکټ نه مخکې by ټکی لګي. یعنی ما تاسو ته اوس وویل که نه a letter is written by me. نو په آخر کې سبجیکټ راځي که نه me. زه خو سبجیکټ یم که نه، زه هغه اکشن کوونکی یم که نه. نو د هغې نه مخکې به by راځي. دغه شانتي ما تاسو ته دا دویم اگزامپل درکو. he is eating an apple is being eaten by him. نو د هم نه مخکې by راغی. نو د هر یو سبجیکټ نه به په پیسیو وایس کې د هغې نه مخکې به by ټکی لګي. صحیح ده؟ د by مطلب په پښتو کې داسې راتلی شي لکه موږ څنګه وایو که نه. ما تاسو ته اوس وویل چې خط زما په ذریعه سره لیکلی کېږي. نو د by مطلب به څه راځي؟ په ذریعه سره. یا مڼه د هغه په ذریعه سره خوړلی کېږي. نو د by لفظي مطلب به دغه راځي، په ذریعه سره یا په ذریعه باندې. صحیح ده؟ رول نمبر 4
ډیر زیات اهم رول دی. صحیح ده؟ دا د اکټیو وایس او د پیسیو وایس د ټولو نه ګران رول دی او دا بالکل د هغې بنیاد دی. صحیح ده؟ خو زه به په دې ټایم کې صرف د رول ذکر کوم، د دې ایکسپلینیشن به بیا زه انشاءالله په نیکسټ پارټ کې کوم چې زمونږ د پیسیو وایس په پارټ 2 هم راځي او پارټ 3 به هم راځي، نو په دې دواړو کې په پارټ 2 او په پارټ 3 کې به مونږ ټول ایکسپلینیشن کوو د دې رول نمبر 4. خو په دې ټایم کې زه صرف سرسری تاسو ته وایم چې رول نمبر 4 څه څیز دی چې کله هم په اکټیو وایس کې یو سنټنس ویلی شوی وي، نو کله چې هم هغه مونږه پیسیو وایس ته اړو، نو چې کوم auxiliary verb helping verb په اکټیو وایس کې استعمال شوی وي، نو په پیسیو وایس کې هغه auxiliary verb بدلیږي، خو هغه به د یو خاص قانون مطابق بدلیږي. صحیح ده؟ زه بیا تاسو په هغه قانون باندې پوهه کوم، خو په دې ټایم کې تاسو صرف په رول ځان پوهه کوئ چې تاسو ته بیا رولز یاد دي چې کله هم تاسو د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړوئ، نو تاسو به یو رول په خپل ذهن کې واړوئ چې ما دا وکړو، په آخر کې به تاسو سنټنس پرفیکټ کمپلیټ شوی وي. صحیح ده؟ په دې موقع باندې صرف تاسو په دې یو اگزامپل باندې ځان پوهه کوئ. ما تاسو ته اوس ووایي که نه he is eating an apple، دا یو اکټیو وایس سنټنس دی، پریزنټ کنټینیوس ټینس دی، په دې کې auxiliary verb راغلی دی is. صحیح ده؟ او د دې نه چې کله بیا ما پیسیو وایس جوړ کړو، ما څه ووایي an apple is being eaten by him، نو بیا د is په ځای باندې ما په پیسیو وایس کې ووایي is being ورسره ما اضافي ولګو، دا یو چینج پکې راغی. نو دغه شانتي auxiliary verb په پیسیو وایس کې بدلیږي، خو د یو خاص قانون مطابق به بدلیږي. انشاءالله زه به تاسو په دې باندې بالکل په اسانه باندې پوهه کوم. په دې ټایم کې تاسو ټینشن مه اخلئ، صرف رول یاد کړئ چې دا چینجز به راځي. راځو رول نمبر 5. رول نمبر 5 دا دی چې کوم هم سبجیکټ پروناونز استعمال شوي دي په اکټیو وایس کې، کله چې هم هغه پیسیو وایس ته اوړي، نو سبجیکټ پروناونز به بدلیږي. سبجیکټ پروناونز کم دي؟ دا اوس چې ما تاسو ته کوم وی، دا زه چې کله وایم چې سبجیکټ وي، نو خو سبجیکټ نه زما مطلب سبجیکټ پروناون وي. صحیح ده؟ سبجیکټ پروناون زموږ سره کم دي. he she I they we you او it او یا د چا نوم هم کیدی شي، دا ټول سبجیکټ پروناون دي. اوس چې کله هم مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړو، نو دا سبجیکټ پروناون به په دې کې به هی به بدلیږي همیشه هم ته. یعنی تاسو ته ما اوس دا یو اگزامپل درکو کنه، he is eating an apple، هغه یو مڼه خوري، an apple is being eaten by him، نو هی بدل شو هم ته. نو دغه شانتي ټول سبجیکټس پروناونز پای کې هی به بدلیږي هم ته په پیسیو وایس کې، شي به بدلیږي هر ته، او آی به بدلیږي می ته. یعنی ما تاسو ته اولنی اگزامپل درکړو، I write a letter is written by me، نو هغه آی بدل شوی او می ته. صحیح ده؟ نو آی به بدلیږي می ته، او they به بدلیږي them ته، او we به بدلیږي us ته. صحیح ده؟ دا سیزونه به بدلیږي، دا سبجیکټ پروناونز به بدلیږي. او د دې نه علاوه درې سبجیکټ پروناونز. یو، کله چې هم یو په یو سنټنس کې په اوله کې راغلی وي، په اکټیو وایس کې سبجیکټ پروناون کې یو وي، نو یو به نه بدلیږي. مثال په طور you are eating an apple is being eaten by you، یو به نه بدلیږي. دغه شانتي it به هم نه بدلیږي. او دغه شانتي که د چا نوم راغلی وي، که مونږ د چا نوم اغستی وي، د he she they او we او I د دې په ځای باندې مونږ د چا نوم اغستی وي. صحیح ده؟ نو نوم به نه بدلیږي، نوم به هم په نوم باندې راځي. مثال په طور زه وایم چې Ali is eating an apple is being eaten by Ali. صحیح ده؟ نو نوم به هم نه بدلیږي. دا د رول نمبر 5. اوس زموږ سره د اخیری رول نمبر 6. رول نمبر 6 دا دی چې په ځینې کیسز کې، په ځینې ټایم کې، په ځینې وخت کې مونږ چې کله پیسیو وایس جوړو، نو مونږ په هغې کې د سبجیکټ ذکر نه کوو. یعنی په اکټیو وایس کې چې کم سبجیکټ وي، کم چې اکشن کوونکی وي، یعنی هی شي یا مونږ د چا نوم اغستی وي، نو مونږ د هغوی ذکر نه کوو. د هغې وجه هر څه کیدی شي. د هغې وجه دا هم کیدی شي چې چا هغه اکشن کړی وي، کم چې سبجیکټ وي، مونږ د هغه نوم چاته نه اغستل غواړو چې دا اکشن چا کړی دی. صحیح ده؟ او یا دا وجه هم کیدی شي چې چاته مونږ هغه خبره کوو، نو هغه ته د خپل ځان نه به پته ولګي چې دا اکشن به چا کړی وي. یعنی د هغه ته د ویلو اړو ضرورت نشته دی.
یا خو مونږه په سبجیکټ باندې پردا چو دا غنوم مونږ پټاو چې مونږ چاته دا غنوم وا نخلو او یا دا غي ته د ویلو ضرورت نشته دی نو په ځینې کیسز کې داسې راځي. مثال زه تاسو در کوم. فرض که زه یو اگزامپل ویم چې رونالډو کیکډ د بال. رونالډو بال له کیک ور کړو، بال یې پلته وهلی. صحیح ده. رونالډو خو ډیر مشهور فوټبالر دی کنه، هغه فوټبال له کیک ور کړو. نو سنټنس کې ما د رونالډو نوم واغستو چې رونالډو کیکډ د بال. نو فرض که زه دا خبره بل چاته په پیسیو وایس کې کول غواړم، دا زه څنګه ویلی شم چې د بال واز کیکډ بای رونالډو. بال د رونالډو په ذریعه سره لته خوړلی وه، کیک یې خوړلی و. صحیح ده. نو په دې کې خو به ما د رونالډو ذکر اوس وکړم. فرض که زه د رونالډو ذکر کول نه غواړم مخامخ کستا کیدای شي چې رونالډو شاټ والی او د چا د کړکۍ شیشه یې ماته کړي، نو زه خو دا نه غواړم چې چاته د رونالډو نوم واخلم هسې نه چې رونالډو راله وډبی. صحیح ده. نو زه رونالډو په چا باندې فرض که وهل نه غواړم، نو زه بیا د رونالډو د نوم ذکر کول نه غواړم. نو زه بیا دا سنټنس څنګه ویلی شم چې د بال واز کیکډ، بال لا لته ورکړی شوي وه. نو ما په دې ټیم کې بیا دا ونه وی چې بای رونالډو، ما پکې د سبجیکټ ذکر اړو اونه کو، خو بیا هم دا سنټنس مکمل صحیح دی. د بال واز کیکډ دا هم پیسیو وایس دی د دې سنټنس چې رونالډو کیکډ د بال. صحیح ده. نو په دې خبره ځان پوهه کړئ چې کله کله مونږه د سبجیکټ ذکر کول نه غواړو یا د هغې ضرورت نشته دی. فرض که په هغه ځای کې صرف رونالډو موجود وي او د چا د کړکۍ شیشه ماته شوي وي او هغه بهر راوځي او زه ورته وایم چې د بال واز کیکډ، نو کیدای شي چې هغه ته به د مخکې نه پته لګېدلې وي چې دلته خو نور څوک نشته دی، خو دی رونالډو به وهلی. نو یعنې دا خبره حقیقت وي، هغه ته د ویلو ضرورت نشته، هغه به په دې خبره باندې په خپله پوه شي. نو په دې دوو کیسونو کې که مونږه د سبجیکټ ذکر ونه کړو نو بیا هم دا پیسیو وایس سنټنس دی. صحیح ده. خو که فرض که په ایگزام کې تاسو له داسې چېرته سنټنس راشي چې رونالډو کیکډ د بال، د پیسیو وایس سنټنس جوړ کړئ، نو تاسو به بیا دا کمپلیټ لیکئ چې د بال واز کیکډ بای رونالډو. صحیح ده. ځکه چې تاسو خو ایگزام دی نو تاسو په پای کې بیا کمپلیټ سنټنس لیکئ. نو دا دی زمونږ سره شپږ رولز چې کله مونږه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړو. زما امید دی چې تر دې ځای پورې خو به تاسو پوه شوي یې. نننې لیسن زمونږ دی پارت نمبر 2 او په دې کې به مونږه په پارت 1 کې چې مونږه کم رولز شروع کړي وو د اکټیو وایس او پیسیو وایس کم شپږ رولز وو، نو په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې د رول نمبر 4 به مونږه ځان له ایکسپلینیشن کوو. نو نن به انشاءالله مونږه ټول د رول نمبر 4 په باره کې خبرې اترې کوو. صحیح ده. په پارت نمبر 1 کې چې مونږه کم رولز ویلي وو نو هغه ما تاسو ته ویلي چې دا جنرال رولز دي، دا یو قاعده ده، قانون دی. صحیح ده. اوس ځینې څیزونه داسې وي چې هغه د قاعدې نه بهر، یعنی هغې ته ایکسپشنز هم ویلی کېږي او تاسو داسې هم ویلی شئ چې د ځینو څیزونو دپاره سپیشل رولز استعمالیږي. نو هغه ما پارت نمبر 3 ته پرېښی دی. انشاءالله په پارت نمبر 3 کې به مونږ بیا صرف او صرف ایکسپشنز او سپیشل رولز وایو چې ځینې فقرې داسې وي چې په هغې کې بیا په آخر کې بای نه لګي، لکه بای هم، بای می، بای اس، بای دم، دا پکې نه لګي، بلکې د بای په ځای باندې پکې نو ټکي لګي، لکه ټو پکې لګي، اټ پکې لګي، ویت پکې لګي. نو هغه به انشاءالله مونږ په آخري لیسن کې کوو. صحیح ده. او ځینې سنټنسز داسې وي چې پای کې پریپوزیشن راغلی وي، په اکټیو وایس کې پریپوزیشن استعمال شوی وي د ورب سره، نو د هغې سره به څه کوو، دا به هم انشاءالله مونږ په پارت نمبر 3 کې یعنی په نیکسټ پارت کې به دا هم مونږ کوو. صحیح ده. نو اوس راځو خپل ټاپک لا. نننې ټاپک زمونږ دی د رول نمبر 4 ایکسپلینیشن. زه به تاسو ته یو ډېره اسانه فارموله ښیم چې کم یو ټینس په پیسیو وایس کې اکزیلري ورب څنګه بدلیږي. صحیح ده. یو اسان غونتې ټریک به درته ښیم، فارموله به درته ښیم، خو تاسو به پې ځان ډېر زر پوه کوئ، زه به پې ډېر زیات ټایم نه اخلم. صحیح ده. زمونږ سره په انګلیش کې تاسو ټول ته به پته وي چې زمونږ سره 12 ټینسز وي. په پریزنټ کې هم زموږ سره څلور ټینسز وي، پریزنټ انډیفینټ، پریزنټ کنټینیوس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس. دغه شانتي په پاست ټینس کې هم زموږ سره څلور ټینسز وي، پاست انډیفینټ، پاست کنټینیوس، پاست پرفیکټ کنټینیوس. او دغه شانتي په فیوچر ټینسز کې هم دي، فیوچر انډیفینټ ټینس، فیوچر کنټینیوس، فیوچر پرفیکټ ټینس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. دا 12 ټینسز دي. دا 12 ټینسز دي. اوس په دې 12 ټینسز کې صرف او صرف د 8 ټینسز داسې دي چې د هغې د اکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړېدی شي او څلور ټینسز هغه دي چې د هغې مونږه پیسیو وایس نشو جوړولی. صحیح ده. اوس 8 ټینسز کوم چې د هغې جوړېدی شي پیسیو وایس نو هغه دي پریزنټ انډیفینټ ټینس، پریزنټ کنټینیوس ټینس، پریزنټ پرفیکټ ټینس. د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس نشي جوړېدی. او بیا په پاست ټینس کې جوړېدی شي پیسیو وایس د پاست انډیفینټ ټینس،
past continuous tense او past perfect tense. د past perfect continuous tense هم نشي جوړېدی. بیا په future tense کې د future indefinite tense جوړېدی شي او د future perfect tense جوړېدی شي passive voice او د future continuous tense او د future perfect continuous tense passive voice نشي جوړېدی. صحیح ده؟ نو څلور tenses راغلي چې د هغې passive voice نشي جوړېدی. present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense او future perfect continuous tense او د بقایا اته چې کم پاتې کېږي د هغې ټولو passive voice جوړېدی شي. صحیح ده؟ نو نننی لیسن زمونږ ټول د دې اته tenses په باره کې دی. د دې د وجې نه د active voice او passive voice شروع کېدو نه مخکې په فیسبوک باندې ما تاسو ته یو نوټ پرېښی و چې چا له هم tenses نه ورځي نو هغه active voice passive voice نشي زده کولی او د هغې وجه دا ده چې نننی ټول لیسن د tenses په باره کې دی. موږ ته به د tense نه پته لګي چې د دې نه به passive voice څنګه جوړو. نو که چا له اوس هم tenses نه ورځي زمونږ پیج ته لاړ شئ یا یوټیوب چینل ته لاړ شئ. ټول tenses مونږ already کړي دي هلته کې به تاسو ټول ښه په ترتیب سره میلاو شي. صحیح ده؟ ښه راځو خپل لیسن له اوس واپس چې په present indefinite tense کې کله یو سنټنس په active voice کې راغلی وي نو د هغې نه به مونږ passive voice څنګه جوړو. زه به تاسو ته یو اسان ټریک ښیم، اسانه فارموله به راته ښیم، دا به تاسو په خپل ذهن کې کېدوئ، دا به ستاسو په دې ټول tenses کې په کار راځي. فارموله دا ده، ګوره په present indefinite tense کې چې کله یو سنټنس راغلی وي په active voice کې د هغې نه چې مونږ کله passive voice جوړو نو په passive voice کې به auxiliary verbs لګي د present continuous tense، یعنی یو ټینس مخکې به ځو. ګوره په present indefinite tense کې خو auxiliary verbs نه لګي که نه، auxiliary verbs خو په present continuous tense کې لګي. په present continuous tense کې کم auxiliary verbs دي، یعنی I am writing دا د present continuous tense فکره ده که نه. نو په دې کې auxiliary verb کم یو دی؟ am دی، ځکه چې د I سره همیشه am راځي په continuous tense کې. او بل په continuous tense کې کم یو auxiliary verb استعمالیږي؟ is استعمالیږي که نه. he is writing هغه لیکل کوي. صحیح ده؟ نو د he she it او یا د singular سره همیشه is راځي. نو بل auxiliary verb په present continuous tense کې کم یو استعمالیږي؟ is. د دې نه علاوه یو بل auxiliary verb په present continuous tense کې په active voice فکر وکړي هغه استعمالیږي are. We are playing football, they are eating apples. دغه شانتي کم چې plural دی او یا د you سره هم you are writing a letter. صحیح ده؟ نو د you سره هم are راځي او د plural سره هم are راځي. نو دغه شانتي دا درې وس زموږ سره auxiliary verbs دي په present continuous tense کې که نه، am is او are. نو اوس راځو پوینټ له. صحیح ده؟ فارموله دا ده چې کمې فقرې هم په present indefinite tense کې په active voice کې زموږ سره راغلی وي نو کله چې هم مونږ د هغې نه passive voice جوړو نو په passive voice کې به auxiliary verbs د present continuous tense هغه لګي، یو tense مخکې به ځو. مثال په تور زویم چې زموږ سره active voice یو sentence دی he writes a letter، دا اوس present indefinite tense دی که نه، he writes a letter. اوس د دې نه چې کله زه passive voice جوړوم نو هغه څه دی؟ a letter is written by him. نو اوس وګورئ اولنی رول خو دا دی چې subject او object په خپل ځای بدلی که نه، نو a letter به د sentence په اوله کې راشي. اوس دلته کې یو پوینټ ډیر زیات اهم دی. صحیح ده؟ کله چې هم تاسو passive voice جوړوئ او object د subject ځای له راشي نو تاسو به بیا هلته کې ګورئ چې sentence د کم ټکي نه شروع کیږي. دلته کې خو sentence د a letter نه شروع کیږي که نه په passive voice کې. نو اوس a letter singular دی. همیشه دا یو پوینټ په خپل ذهن کې بالکل پوخ کېدوئ چې همیشه به تاسو څه کوئ؟ د passive voice اولني ټکي ته به خامخا سوچ کوئ چې دا تاسو د singular نه شروع کوئ که د plural نه شروع کوئ، د هغې مطابق به ورسره auxiliary verb لګي. نو اوس ګورئ a letter خو یو letter دی که نه، نو دا singular دی. نو اوس په present continuous tense کې د singular سره کم یو auxiliary verb لګي؟ is لګي که نه. نو دلته به څه راځي په passive voice کې بیا a letter is او بیا written، ځکه چې په passive voice کې خو د verb third form لګي که نه، نو د right third form دی written. a letter is written by him او he به بدل شي him ته. پوینټ ډیر اهم دی دا یو. صحیح ده؟ چې passive voice د کم ټکي نه شروع کېږي هغې ته به ډیر خیال کوئ، د هغې مطابق به auxiliary verb لګي. اوس همدا رول د negative sentences دپاره هم راځي او د interrogative sentences دپاره هم راځي. مثال په طور همدغه sentence مونږ والو په present indefinite tense کې he writes a letter، د دې negative sentence څه جوړېږي؟ he does not write a letter.
صحیح ده present indefinite tense negative sentence داسې جوړیږي کنه. اوس د دې ځکه له passive voice جوړو ما رول به ما غوي چې په passive voice کې ځکه چې دا خو negative sentence دی خو د present indefinite tense کنه. نو کله چې هم موږ د دې نه passive voice جوړو نو رول به ما غوي فارمولا به ما غوي چې auxiliary verb به پکې د present continuous tense والا لګي د یو tense مخکې والا به لګي. نو د دې passive voice په بیا څنګه جوړیږي a letter is not written by him. صحیح ده a letter is برازي does به نه راځي. صحیح ده does not مونږ نشو لیکلی ځکه چې دا خو به بدلیږي که نه قانون دا دی. صحیح ده نو دغه شانتې د دې که interrogative sentences وي نو هم دغه فارموله ده. د دې sentence interrogative sentence څه راځي he writes a letter does he write a letter دا interrogative شو کنه سوالیه فقره شو. اوس د دې فقره چې مونږ کله passive voice جوړو نو هم هغه فارموله ده is a letter written by him is a letter برازي ځکه چې auxiliary verb پکې د present continuous tense والا لګي is بلګي او a letter is راځي. نو کله چې مونږه interrogative sentences جوړو نو auxiliary verb د فقره اوله ته راځي کنه نو ځکه برازي چې is a letter written by him. خو اوس دا یو پوینټ زه تاسو ته example سره explain کول غواړم چې فرض که یو بل sentence مونږ د present indefinite tense واخلو she eats mangoes هغه امونه خوري یو جنای دا او امونه خوري. صحیح ده اوس ګوره د سنټنس ته غور وکړئ she خو سینګولر دی کنه نو ځکه eats راغلی ځکه چې present indefinite tense دی she eats mangoes. اوس mangoes په اخر کې plural دی. کله چې مونږ د دې نه passive voice جوړو نو څنګه به جوړیږي فارموله همغه ده mangoes بعد فقرې اوله ته راځي کنه دواړه به ځایونه بدلای کنه subject او object. نو mangoes چې کله د sentence اوله ته راشي نو اوس sentence د کم ټکي نه شروع کیږي د mangoes نه او mangoes singular نه دی plural دی. نو اوس په دې ټیم کې با په present continuous tense کې د plural سره کم یو auxiliary verb لګي are لګي کنه نو دغه شانتي بعد د دې sentence بیا passive voice څنګه جوړیږي mangoes are eaten by her. د mangoes سره بیا are راځي mangoes is نشي راته ځکه چې mangoes خو plural دی. صحیح ده او ور سره به ماغه زړه فارموله ده چې د word third form بلګي نو eaten بلګي او by her برازي شي به هر ته بدلیږي دا موږ په تیر لیسنس کې کړی دي. صحیح ده نو دغه شانتي تاسو به د خبرو ته سوچ کوئ د ټول سبجیکټس لپاره هم یو شانتي قانون دی. خا اوس راځو نیکسٹ present continuous tense لا. په present continuous tense کې کم auxiliary verbs استعمالېږي په active voice فقرو کې یعنی عام چې موږ کومې فقرې وایو. اوس مې درته ووایي am is او are دا auxiliary verbs استعمالېږي کنه نو کله چې هم یو sentence په present continuous tense کې زموږ سره په active voice کې موجود وي نو کله چې هم موږ د هغې نه بیا passive voice جوړو نو د دې is am او are د دې درې وانو سره به صرف د being اضافه کیږي په continuous tense کې په present continuous tense کې. صحیح ده صرف د being اضافه به سره کیږي او نور به هم هغه قانون یي چې subject او object په خپل ځای بدلای او د verb third form بلګي. خو پوینټ دغه دی چې د auxiliary verb سره به د being اضافه کیږي. مثال په تور زوی مچي she is eating a mango هغه یو ام خوري. صحیح ده دا خو د present continuous tense کنه she is eating a mango. خا اوس چې د دې passive voice جوړو نو څنګه به جوړیږي اول خو بدوانه ځایونه چینج کوي کنه نو د سنټنس په اوله کې برازي a mango به دې خوا راشي. صحیح ده اوس دلته کې سوچ کوئ a mango singular دی ما mangoes نه دی ویلي singular دی a mango نو اوس a mango سره به بیا سره راځي auxiliary verb is برازي او ور سره به being لګي a mango is being او بیا د verb third form eaten by her شی به بدل شي هر ته نو سنټنس په زموږ سره راځي a mango is being eaten by her. دغه شانتي د ټول سبجیکټس لپاره یو شانتي قانون دی خو هغه یو پوینټ په خپل ذهن کې کېږي چې سنټنس د کم ټکی نه شروع کېږي د هغې مطابق به لګي auxiliary verb. صحیح ده خو اوس که فرض که زموږ سره په active voice کې په present continuous tense کې یو سنټنس په negative form کې وي مثال په تور هم دغه سنټنس واخلم چې she is not eating a mango هغه یو ام نه خوري. صحیح ده negative sentence دی د present continuous tense چې دا ځکه له passive voice ته اړوم نو څنګه به اوړي هماغه زړه قانون دی. صحیح ده اول به دواړه ځایونه ځای بدل کړي a mango به د sentence اول ته راشي a mango اوس a mango singular دی نو is به سره راځي کنه a mango is not being eaten by her not په کوم ځای کې راځي د is او د being ترمنځ به راځي. تاسو داسې نشئ ویلی چې a mango is being not eaten by her هغه بیا غلط راځي. صحیح ده
او همدغه قانون بیا د انټراګیټیو سنټنسز لپاره هم دی. که فرض کوم دغه سنټنس په انټراګیټیو فارم کې راشي او داسې راشي چې is she eating a mango؟ آیا هغه یو ام خوري؟ سوال دی، صحیح ده؟ خو په کنټینیوس ټینس کې دی که نه، نو د دې به بیا پیسیو وایس څنګه جوړیږي؟ is a mango being eaten by her؟ آیا ام د هغې په ذریعه سره خوړلی کیږي؟ نو از به بیا د سنټنس په اوله کې راځي او بیا به ا مانګو راځي او بینګ به د هغې نه پس راځي. تاسو داسې نه شئ ویلی چې از بینګ ا مانګو ایټن بای هر، هغه هم غلط راځي، صحیح ده؟ نو دې ته به خیال کوئ چې سنټنس څنګه سټرکچر جوړیږي په نیګیټیو سنټنسز کې او په انټراګیټیو سنټنسز کې، صحیح ده؟ ښه یو اگزامپل دله زه بل در کوم. we are decorating the room. مونږه کمره ښکلي کوو، سجاوو یې، صحیح ده؟ ډیکوریټ کوي. نو اوس دا دی پریزنټ کنټینیوس ټینس که نه؟ اوس چې د دې مونږ پیسیو وایس جوړو نو څنګه به جوړو؟ ټول قانونونه به اوس رولز به مونږ اپلای کوو، صحیح ده؟ اولنی رول ځای بدل، صحیح ده؟ دلته کې دی وی آر ډیکوریټینګ د روم. اوس د روم به بیا د سنټنس اوله ته راشي په پیسیو وایس کې د روم. نو اوس دلته کې به سوچ کوئ، د روم دی ولیکو، دلته کې به لږ سوچ کوئ، صحیح ده؟ سینګولر دی که پلورل دی؟ د روم کمره سینګولر دی که نه؟ هلته کې خو دی وی آر ډیکوریټینګ، د وی سره خو آر راځي که نه؟ مونږ دی که نه؟ مونږ کمره ښکلي کوو، نو وی آر ډیکوریټینګ به راځي. دلته کې سنټنس شروع کیږي د روم، سینګولر نه شروع کیږي، نو بیا سره آر بینګ مونږ نه شو لګولی. د روم خو سینګولر دی، نو دې سره بس راځي د روم از بینګ ډیکوریټډ بای اس. وی خو به بدل شي اس ته او د ډیکوریټ third form دی decorated هغه به راشي او is being به سره راځي. نو دې سیس ته به همیشه خیال کوئ، صحیح ده؟ ښه اوس راځو نیکسټ ټینس، present perfect tense. فارموله دا ده چې کله هم یو سنټنس په اکټیو وایس کې زموږ سره په present perfect tense کې راغلی وي، نو په پیسیو وایس کې به د هغې سره auxiliary verbs لګي د present perfect continuous tense. هماغه فارموله د کم چې موږ په present indefinite tense کې وکړله، سیم بدل ته راځي. یو ټینس مخکې والا auxiliary verbs به ورسره په پیسیو وایس کې لګي، صحیح ده؟ نو اوس تاسو اول دا سوچو کوئ چې په present perfect tense کې په active voice کې عام طور زموږ سره auxiliary verbs کم استعمالیږي. has او have استعمالیږي که نه؟ د he she it او د singular سره has راځي او د I we you they او د plural د دې سره همیشه have راځي که نه په present perfect tense کې. نو په passive voice کې به بیا د he she it او د singular سره به has been راځي او د I we you they او د plural سره به have been راځي. ډیر آسان دی، صحیح ده؟ مثال په توضیح یو سنټنس وایم چې he has finished the work، هغه کار ختم کړی و. present perfect tense دی، he has د he سره has راځي که نه؟ ځکه چې he خو سینګولر دی. نو اوس چې کله دا سنټنس زه پیسیو وایس ته اړوم نو هماغه فارموله ده اوس چې مې درته کوم ووایي، صحیح ده؟ اول خو به دواړه ځایونه چینج شي. د ورک به راشي د فقرې اوله ته. په دې ټیم کې به اول مونږ سوچ کوو چې د ورک دلته کې سینګولر دی که پلورل دی؟ سینګولر دی، صحیح ده؟ د ورکس خو نه دی که نه؟ د ورک دی. نو اوس د ورک نو بیا به has been لګي که have been به لګي؟ has been به لګي ځکه چې د ورک سینګولر دی. the work has been finished by him، صحیح ده؟ هی به بدل شي هم ته، نور هماغه فارموله ده، خو auxiliary verb پکې سره راغی has been راغی، has بدل شو has been ته. نو د present perfect tense کې به auxiliary verbs استعمالیږي د present perfect continuous tense والا، ځکه چې دا has been او have been خو په present perfect continuous tense کې استعمالیږي که نه؟ د دې وجې نه د present perfect continuous tense passive voice نه جوړیږي ځکه چې د هغې هغه auxiliary verbs خو مونږ په دې perfect tenses کې already استعمال کوو، نو بیا په هغې کې به مونږ نور auxiliary verbs کم ځای نه راوړو، صحیح ده؟ نو د دې وجې نه د هغې passive voice نشي جوړېدی. اوس که فرض کا د present perfect tense یو سنټنس په نیگیټیو فارم کې راغلی وي، یعنی هم دغه سنټنس مونږ واخلو he has finished the work he has not finished the work، دا اوس نیگیټیو سنټنس شو که نه؟ نو دا به مونږ passive voice څنګه بدلو؟ هماغه زړه طریقه ده، صحیح ده؟ دواړه ځایونه چینج کړي. the work has not been finished by him، نو not به بیا راځي د has او د been ترمنځه، has been not نشي راتلی، صحیح ده؟ دې سیس ته به خیال کوئ. همدغه شانتي که فرض کا یو سنټنس په present perfect tense کې په انټراګیټیو یعنی په سوالیه انداز کې راغلی وي، نو هغه به څنګه بدلیږي؟ فرض کوم دا سنټنس زه واخلم چې has he finished the work، آیا هغه کار ختم کړی و؟ دا اوس انټراګیټیو سنټنس شو که نه؟ سوالیه فقره ده. نو دا به څنګه بدلیږي پیسیو وایس ته بیا؟ has the work been finished by him، نو has به بیا راځي د فقرې په اوله کې، بیا به د work راځي او د هغې نه پس به بیا been لګي. has been the work نشي راتلی، هغه هم غلط راځي، صحیح ده؟ نو دې سیس ته به ډېر زیات خیال کوئ. یو اگزامپل بل اخلو په دې present perfect tense کې، صحیح ده؟
you have broken the cup. تا یو کپ مات کړی و. اوس د دې پیسیو وایس په څنګه جوړیږي سوچ وکئ. د کپ نو اوس په has been راځي که have been به راځي. په اکټیو وایس کې خو دی you have been. صحیح ده ځکه چې د you سره have راځي. د کپ اوس د کپ سینګولر دی. دلته به بیا سره راځي auxiliary verb. The cup has been broken by you. صحیح ده؟ نو ځکه چې د کپ سینګولر دی نو has been ورسره راغی او د break third form دی broken نو دلته به بیا broken راځي او by you ځکه چې you خو نه بدلیږي. صحیح ده؟ نو دې سیزون ته به ډېر خیال کوئ چې سنټنس د کم یو ټکي نه شروع کیږي د هغې مطابق به auxiliary verb لګي. ښه اوس راځو past indefinite tense لا. past indefinite tense او د present indefinite tense قصه بالکل یو شانتي ده. په past indefinite tense کې په active voice کې خو auxiliary verb نه استعمالېږي که نه. he bought a car هغه یو ګاډی اغستی و. دا اوس past indefinite tense فکر ده. په دې کې خو auxiliary verb نشته دی. نو د present indefinite tense په شانتي په past indefinite tense کې که فرض که یو سنټنس زموږ سره په active voice کې راغلی وي نو کله چې موږ د هغې نه passive voice جوړو نو auxiliary verbs به پکې د یو ټنس مخکې والا لګي د past continuous tense والا لګي. اوس په past continuous tense کې زموږ سره auxiliary verbs په active voice فقرو کې کم یو استعمالېږي. چاله ورځي موږ ټول ټنسز کړي دي. was استعمالېږي او were استعمالېږي که نه. نو په past continuous tense کې was او were څنګه استعمالېدله. he was eating an apple هغه یو مڼه خوړله. صحیح ده. نو past continuous tense د I he she it او د singular سره was راځي او we you they او د plural سره were لګي. نو کله چې هم یو سنټنس په active voice کې زموږ سره په past indefinite tense کې راغلی وي نو په هغې کې به auxiliary verb د past continuous tense والا به لګي. دلته کې به یو پوینټ ته ډېر خیال کوئ دا اوس زما ذهن ته راغله چې زمانه نه بدلیږي. که active voice کې یو سنټنس په past tense کې وي نو په passive voice کې به هغه هم په past tense کې وي. نو دغه شانتي که په active voice کې فرض که یو سنټنس په present tense کې راغلی وي نو په passive voice کې به هم present tense استعمالېږي. موږ پکې past tense یا future tense نشو استعمالولی. tense به یو وي. صحیح ده. خو په هغې کې به صرف auxiliary verbs بدلیږي را بدلیږي. صحیح ده. دا خبره په خپل ذهن کې کېده وای چې یو خبره په کومه زمانه کې شوې وي نو په passive voice کې به هم په هغه زمانه کې کېږي. که په present کې شوې وي passive voice کې به هم present وي. که په past کې شوې وي په passive voice کې به هم past وي. په هغې کې بیا موږ present نشو استعمالولی یا future نشو استعمالولی. دغه شانتي که یو خبره په future tense کې شوې وي نو په passive voice کې به هم په future tense کې استعمالېږي. صحیح ده. ښه نو راځو خپل پوینټ له واپس. په past indefinite tense کې که فرض که یو سنټنس راغلی وي نو په هغې کې به auxiliary verbs استعمالېږي د past continuous tense والا او هغه دي was او were. که singular نو was که plural نو were به استعمالېږي. مثال په طور he bought a car هغه یو ګاډی اغستی و. نو د دې passive voice به بیا څنګه جوړیږي a car. نو اوس دلته کې به سوچ کوو a car نه موږ سنټنس شروع کوو. اوس به دلته سوچ کوو چې a car singular دی که plural دی. singular دی. نو د singular سره was راځي که were راځي. was راځي که نه. a car was bought by him. صحیح ده. نو ټول رولز هماغه شانتي دي. د verb third form او object او subject په خپل ځای بدلی خو auxiliary verbs ته به خیال کوئ. صحیح ده. که فرض که دا سنټنس په نیګیټیو کې راغلی وي he did not buy a car did not به راځي ځکه چې په past indefinite tense کې خو د ټول subject سره did not لګي که نه. که فرض که موږ د هغې نه نیګیټیو سنټنس جوړو که هغه singularly که plurally I we you they he she it څومره چې دا ټوله فیملی ده دا ټول خاندان دی نو د دې ټولو سره did not لګي په past indefinite tense کې په active voice کې. صحیح ده. نو he did not buy a car. اوس چې د دې نه موږ کله passive voice جوړو نو هغه به څنګه راځي a car. دلته کې به موږ ودرېږو. اوس a car was not bought by him. A car was not bought by him. نو was not به راځي او bought به راځي ځکه چې د verb third form به استعمالېږي او by him به راشي. صحیح ده. نو دا structure دی د sentence د negative sentence. صحیح ده. او که فرض که هم د دغه sentence مونږه interrogative یعنی سوالیه فقره نو هغه به څنګه راځي did he buy a car. د past indefinite tense خو interrogative sentence داسې جوړیږي که نه. did he buy a car. نو د دې به بیا passive voice څنګه جوړیږي was a car bought by him. د was نه به بیا فقره شروع کیږي ځکه چې په passive voice کې په ساده فقره کې سره راتلو
a car was bought by him نو بیا به هغه was به بیا د فقرې په اوله کې راځي په interrogative sentences کې نو did به نه لګي did په active voice کې و په passive voice کې به بیا auxiliary verb د past continuous tense والا لګي so was a car bought by him نو دغه شانتي به د passive voice جوړیږي یو example بل اخلو صحیح ده she trained the kids هغه ماشومان train کړي وو صحیح ده she trained the kids past indefinite tense ته اوس د دې په passive voice څنګه جوړیږي سوچ پیو کوي فقره به اول شروع کیږي د دې نه صحیح ده نو سنټنس کې په اول کې سره راځي the kids هلته کې دی she trained she singular دی خو دلته کې سنټنس شروع کیږي the kids نه او the kids plural دی د plural سره بیا auxiliary verb سره راځي was به راځي که were به راځي were به راځي که نه the kids were trained by her شی به بدل شي هر ته نور هم هغه قانون دی صحیح ده خو صرف دغه پوینټ ته به خیال کوئ چې سنټنس د سنګولر نه شروع کیږي که د پلورل نه شروع کیږي نو د هغې مطابق به دغه شانتي auxiliary verb لګي صحیح ده ښه نیکسټ راځو past continuous tense اوس ګوره past continuous tense او د present continuous tense چې موږ پیل وکړو د دې دواړو قانون بالکل یو شانتي دی په past continuous tense کې په active voice کې عام طور خو هم دغه auxiliary verbs استعمالي که نه موږ اوس وایو was او were راځي که نه نو په past continuous tense کې که فرض کا یو سنټنس په active voice کې راغلی وي نو د present continuous په شانتي به په passive voice کې به د دې سره هم د being اضافه کیږي بس was being براسي او were being براسي نور ټول قانون هماغه دی صرف د فقرې اولنی ټکي ته به سوچ کوئ چې singular دی که plural دی که singularly نو was being براسي که plurally نو were being براسي صحیح ده مثال په طور she was washing a shirt past continuous tense دی کنه هغه یو شرټ وینځلو she was washing ځکه چې past continuous tense دی a shirt نو اوس به د دې نه مونږه passive voice څنګه جوړو اوله نه کار خدا دی صحیح ده a shirt په د فقرې اوله ته راشي a shirt نو اوس بدلته کې مونږ سوچ کوو a shirt singular دی نو was being برازي که were being برازي a shirt was being washed by her او she به بدل شي her ته صحیح ده نو دغه شانتي د دې past continuous tense که فرض کا د دې negative sentence راغلی وي she was not washing a shirt نو د دې passive بیا څنګه جوړیږي a shirt was not being washed by her not په بیا د was او د being ترمنځ راځي د بالکل د present continuous tense په شانتي صحیح ده که فرض کا interrogative sentence وي was she washing a shirt آیا هغې یو شرټ وینځلو نو د دې به بیا passive voice څنګه جوړیږي هماغه قانون دی was a shirt being washed by her نو was به د سنټنس په اوله کې راشي او being به د a shirt نه پس راځي یو example بل اخلو صحیح ده they were enjoying the party that was past continuous tense دی they were enjoying the party هغوی پارټي ډېره زیاته انجوای کول او ډېرې مزه یې ترې اخیستله صحیح ده اوس دې سنټنس ته سوچ وکړئ د دې به passive voice څنګه جوړیږي نو دې خو plural دی که نه ځکه د هغې سره ور راغلی دی په active voice کې they were enjoying the party اوس چې کله موږ د دې passive voice جوړو نو اول خو به ځای بدل شي د party به د سنټنس اوله ته راشي نو اوس د party خو singular دی که نه نو بیا به د party سره خو به ور نه راځي هغې سره به was راځي so the party was being enjoyed by them صحیح ده نو the party was being به راځي بیا او enjoyed به بیا راځي enjoying به نه راځي enjoyed به راځي ځکه چې د word third form به استعمالیږي او by them ځکه چې they بدلیږي them ته نو دغه شانتي دا د past continuous tense نور دومره ګران نه دی صحیح ده ښه اوس راځو past perfect tense لا د past perfect tense او د present perfect tense قصه بالکل یو شانتي ده صحیح ده چې کوم هم auxiliary verbs په past perfect tense کې استعمالیږي په passive voice کې به د هغې سره د past perfect continuous tense والا auxiliary verbs استعمالیږي په past perfect tense کې کوم auxiliary verb استعمالیږي په past perfect tense کې had استعمالیږي auxiliary verb د ټولو subject سره I, we, you, they, he, she, it دا ټول خاندان چې دی د دې ټولو سره had استعمالیږي په past perfect tense کې په active voice کې نو په passive voice کې به کم یو auxiliary verb استعمالیږي had been به استعمالیږي د been اضافه به ورسره وکړي کم چې had been خو په normal sentences کې د past perfect continuous tense auxiliary verbs دي که نه نو په passive voice کې به د past perfect sentences سره به
د past perfect continuous tense والا auxiliary verb استعماليږي او هغه دی had been. د ټولو سره یو شانتي صحیح ده که singularly او که plurally. مثال په تور he had bought a car هغه یو ګاډی اغستی و نو past perfect tense دی کنه he had bought a car صحیح ده had دی. نو کله چې موږ را دې نه passive voice جوړو نو اول به a car had been bought by him نو had been براشي ډېر آسان دی. که فرض کړه د negative sentences وي he had not buy a car دا د negative sentence دی کنه ځکه چې په negative sentences کې بیا په عام فقرو کې یعنی په active voice کې خو بیا د verb first form استعمالي کنه ځکه مونږ وایو چې he had not buy a car. که فرض کوم موږ د دې نه passive voice جوړو نو هغه به څنګه راځي a car had not been bought by him نو بیا به had not been راځي not په د had او د been ترمنځ راځي او bought به راځي. په active voice کې خو buy دی خو په passive voice کې خو د verb third form استعمالېږي نو bought به راځي صحیح ده. دغه شانتي interrogative sentences هم که فرض که هم دغه sentence مونږ واخلو had he buy a car interrogative sentence نو د passive voice څنګه جوړیږي had a car been bought by him نو had به د sentence په اوله کې راشي او been به a car داغه نه به پس لګي صحیح ده او بیا به بقایو ماغه ټول زړه فارموله ده صحیح ده. دغه شانتي په past perfect tense خو ډیر آسان دي د ټولو د پاره had been دی singular او plural ته پکې کتلو ته هم ضرورت نشته د ټولو د پاره یو شانتي auxiliary verb دی دا ډیر آسان دي صحیح ده. خو اوس راځو future indefinite tense لا نو اوس په future indefinite tense کې به د کم tense auxiliary verbs لګي بالکل د present indefinite tense او د past indefinite tense په شانتي یعنی په ورپسې tense کې چې کم auxiliary verbs استعمال شوي وي هغه به استعمالېږي په future indefinite tense کې. نو ورپسې tense کم یو دی future continuous tense دی کنه نو اوس کم auxiliary verbs چې په active voice sentences کې په عام فقرو کې په future continuous tense کې استعمالېږي هغه auxiliary verb به د future indefinite tense چې کله مونږ passive voice sentences جوړو نو په هغې کې به استعمالېږي بالکل د هغه نورو دواړو په شانتي صحیح ده. نو اوس په future continuous tense کې په active voice کې کوم auxiliary verbs استعمالېږي will be او هغه د ټولو subject سره استعمالېږي I, we, you, they, he, she, it singular, plural د ټولو لپاره یو شانتي یو auxiliary verb دی هغه دی will be. He will study this book دا active voice یو sentence دی future indefinite tense he will study this book هغه به دا کتاب لولي دا کتاب به study کوي نو will راځي. مثال په تور هم دغه sentence he will study this book this book will be studied by him نو will be به راځي او studied به راځي ځکه چې د word third form استعمالېږي او he به بدل شي him ته صحیح ده. نو ډېر آسان ټینس دی په دې کې ډېر ایکسپلینیشن دومره خاص ضرورت هم نشته دی. که فرض کا نیگیټیو سنټنسز راغلی وي he will not study this book صحیح ده this book will not be studied by him نو not په کوم ځای کې لګي دې پوینټ ته به ډېر خیال کوئ not په د will او د be په مینس کې لګي this book will not be studied by him صحیح ده. که فرض کا interrogative sentence راغلی وي په future indefinite tense کې یا هم دغه sentence مونږ واخلو will he study this book آیا هغه به دا کتاب لولي نو دا زموږ سره interrogative sentence دی سوالیه فقره ده نو د دې به بیا passive voice څنګه جوړیږي will this book be studied by him نو will به د sentence په اوله کې راځي او this book به بیا راځي او بیا به be راځي صحیح ده. نو دغه شانتي به د passive voice جوړیږي. نو future indefinite tense ډېر آسان دي د ټولو دپاره یو auxiliary verb دی will be د ټولو دپاره په دې کې singular او plural د ټولو دپاره will be استعمالېږي نو دا هم ډېر آسان دی صحیح ده. ښه اوس راځو اخري tense لا future perfect tense ځکه چې د future continuous tense خو ما تاسو ته ویلي و چې passive voice نه جوړیږي که نه نو موږ به اوس کوو future perfect tense. اوس په future perfect tense کې په active voice کې auxiliary verbs استعمالېږي will have د ټولو subject سره will have he will have she will have you will have they will have Ali will have Seema will have د ټولو سره will have راځي که نه په future perfect tense کې. نو کله چې هم مونږ بیا د دې passive voice جوړو نو په future perfect tense کې به په passive voice کې به auxiliary verbs استعمالېږي د future perfect continuous tense والا او هغه دی will have been د ټولو سره به راځي will have been I, we, you, they, he, she, it, Ina, Mina, Dika, Seema چې هر څوک وي صحیح ده د ټولو سره به will have been راځي. نو دا هم ډېر آسان دی. مثال په تور زموږ سره یو sentence دی he will have fixed the phone هغه به فون ټیک کړی وي دا زموږ سره د future perfect tense active voice کې یو sentence دی. د دې به موږ passive voice څنګه جوړو
the phone will have been fixed by him. نو will have been پر راځي. نو دا شانتي ګوره دا ډیر اسان دی، په دې کې هم د ډیر ایکسپلینیشن ضرورت نشته دی. که فرض کا په اکټیو وایس کې زموږ سره نیگیټیو سنټنس وي he will not have fixed the phone، دا د دې نیگیټیو سنټنس دی په اکټیو وایس کې. نو پیسیو وایس پر دې څنګه جوړیږي؟ the phone will not have been fixed by him. نو not په بیا په کوم ځای کې لګي؟ د will نه پس به لګي will not have been. صحیح ده؟ دې پوینټ ته به هم خیال کوئ. او که فرض کا انټراګیټیو سنټنس راغلی وي will he have fixed the phone، آیا هغه به فون ټیک کړی وي؟ دا د انټراګیټیو سنټنس دی. نو چې کله دا مونږه پیسیو وایس ته اړو نو هغه بیا څنګه راځي؟ هماغه فارموله ده will the phone have been fixed by him. صحیح ده؟ نو will به اول راځي، بیا به د فون او بیا به have been او fixed د ورب تھرډ فارم به راځي او he به بدل شي him ته. نو د ټولو دپاره یو شانتي قانون دی او دا ټینس خو ډېر اسان دی ځکه چې د ټول سبجیکټ سره will have been راځي. خو اوس په اخره کې خلاصه، دا خلاصه ده، ګور دا ځان سره یاد کړئ. په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې به په پیسیو وایس کې به اکسیلري وربز استعمالیږي am is او are، کوم چې اکسیلري وربز دا پریزنټ کنټینیوس ټینس. په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به اکسیلري وربز استعمالیږي is am او are، خو د هغې سره به د being اضافه کیږي. په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې به اکسیلري وربز استعمالیږي د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. همدغه شانتي په پاست ټینس کې به اکسیلري وربز استعمالیږي د پاست کنټینیوس ټینس، او په پاست کنټینیوس ټینس کې به اکسیلري ورب چې کوم دی واز او ور، د هغې سره به صرف د being اضافه کیږي. او په پاست پرفیکټ ټینس کې به اکسیلري وربز استعمالیږي د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. او بیا په فیوچر انډیفینټ ټینس کې به اکسیلري ورب استعمالیږي د فیوچر کنټینیوس ټینس، او په فیوچر پرفیکټ ټینس کې به استعمالیږي اکسیلري وربز د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. نو دا که تاسو یاد کړل نو ان شاء الله تاسو ته په دې کې کله هم مسله نه راځي. صحیح ده؟ نو دغه شانتي که تاسو په غور سره زما هر خبرې ته غوږې ښودې وي او ظالم ته نوټس جوړ کړي وي، نو زما امید دی چې ان شاء الله په ټول عمر کې به تاسو ته په دې کې هیڅ مسله نه راځي. د دې نه مخکې چې څومره خبرې مونږه د اکټیو وایس او پیسیو وایس په باره کې کړې دي، یعنی په پارټ 1 کې او په پارټ 2 کې، هغه جنرل رولز دي. زیات تر تاسو داسې وګڼئ چې 95% یا 96 98% ټول هماغه رولز راځي. صحیح ده؟ اوس د دې نه علاوه دا کم چې 3-4% پاتې کېږي، نو هغه یو دوه نور کیسز دي چې هغه په اکټیو وایس او پیسیو وایس کې راتلی شي، او نن به انشاءالله مونږه د هغې په باره کې سپیشل خبره کوو. صحیح ده؟ په ننني لیسن کې به مونږه په پیسیو وایس کې چې کوم ایکسپشنز استعمالیږي، تاسو ته ما په تیر لیسن کې ویلي وو چې کوم ایکسپشنز دي او یا د کومو څیزونو دپاره سپیشل رولز استعمالیږي. ایکسپشنز ویل کېږي مستثنا ته، یعنی کومو څیزونو ته چې استثنا حاصله وي. استثنا ویل کېږي یعنی یو خو عام رولز وي او په ځینو څیزونو باندې رولز کار نه کوي، هغه د رولزو نه خلاف ځي، نو هغې ته استثنا حاصلوي. دغه ټکو ته ویل کېږي ایکسپشنز. صحیح ده؟ او یا مونږ ویلی شو چې د ځینو څیزونو دپاره سپیشل رولز وي. نو په ننني لیسن کې به مونږ د هغه ټکو په باره کې وایو چې د کومو دپاره سپیشل رولز وي په پیسیو وایس کې او په اکټیو وایس کې. صحیح ده؟ ښه، نو اولنی کیس خو دا دی که فرض کا زمونږ سره په اکټیو وایس کې فریزل ورب راغلی وي. د فریزل ورب مطلب دا دی چې په اکټیو وایس کې ورب راغلی وي او د ورب سره پریپوزیشن هم د مخکې نه راغلی وي. صحیح ده؟ هغې ته ویلی کېږي فریزل ورب، یعنی یو خو یو ټکي که نه هغې ته ورډ ویلی کېږي، لفظ چې ورته وایي که نه یو ټکي وي. بیا چې د یو ټکي نه زیات شي، صحیح ده، یا دوه ټکي شي یا درې ټکي شي، نو د هغې نه فریز جوړېږي که نه. دغه شانتي چې کله هم د ورب سره یو پریپوزیشن راغلی وي نو د هغې نه بیا فریزل ورب جوړ شي. صحیح ده؟ نو که فرض کا زمونږ سره په اکټیو وایس کې فریزل ورب راغلی وي، یعنی ورب راغلی وي او د هغې سره د مخکې نه په اکټیو وایس کې پریپوزیشن راغلی وي، نو کله چې هم بیا مونږه د دې نه پیسیو وایس جوړو، نو دا ورب به هم په پیسیو وایس کې راځي او هم دغه پریپوزیشن به په پیسیو وایس کې هم راځي. نو په پیسیو وایس کې به هم دغه پریپوزیشن د ورب سره یو ځای راځي. صحیح ده؟ دا به ځای هم نه بدلی او دا به د سنټنس نه ورکیږي هم نه. صحیح ده؟ دا خبر درته ما ځکه وکړله چې کم مونږ په عام کیسز کې، یعنی کم چې مونږ تر اوسه پورې لیسن کې څه ویلي دي چې په آخره کې بای راځي که نه، یعنی I write a letter is written by me، نو مونږ په آخره کې بای وایو که نه، by me, by him, by them، دغه شانتې دا بای راځي. نو اصل کې دا بای خو هم پریپوزیشن دی که نه.
صحیح ده بای هم پریپوزیشن دی صحیح ده نو که فرض کا د یو ورب سره خپل یو پریپوزیشن هم راغلی هغه ګوره ټو هم کېدی شي هغه ود هم کېدی شي هغه فار هم کېدی شي هغه آفټر هم کېدی شي دغه شانتي هر یو پریپوزیشن د ورب سره په اکټیو وایس کې راتلی شي نو کله چې هم بیا مونږه د هغې نه پیسیو وایس جوړو نو هغه پریپوزیشن به د ورب سره راځي او د هغې نه پس به که ضرورت وي نو بای به ورسره هم راځي همدا ټوله مسله ده چې په دې کې اکثر خلک غلطیږي چې یو پریپوزیشن خو د ورب سره الریډي راغلی دی نو زه په پیسیو وایس کې د دې سره بل پریپوزیشن ولګوم او که ونه لګوم یعنی زه سره بای ولګوم او که نه په دې کې خلک کنفیوز کیږي نو په دې پوینټ باندې تاسو به ځان نه کنفیوز کوئ که فرض کا د ورب سره پریپوزیشن راغلی وي هغه به هم د ورب سره لګي او که بل ورسره پریپوزیشن د لګېدو ضرورت وي یعنی که بای ورسره راځي نو هغه به ورسره هم لګوئ صحیح ده زه تاسو له اوس یو څو اگزامپلز در کوم د دې نه ځان پوهیږئ صحیح ده فرض کا زمونږ سره یو سنټنس وي صحیح ده د students laughed at the teacher سټوډنټانو په ټیچر پسې خندل د هغې دپاره ټکې څه راځي laughed at دا یو ټکی دی فریزل ورب دی ځکه چې دا یو ورب هم دی او ورسره پریپوزیشن هم دی هغه دی at صحیح ده نو laughed at مطلب دی په چا پسې خندل صحیح ده نو سنټنس څه دی the students laughed at the teacher سټوډنټانو په ټیچر پسې خندل اوس دا زموږ سره په اکټیو وایس کې دا سنټنس داسې راغلی دی کله چې هم زه دا پیسیو وایس ته بدلوم نو موږ به هغه ټول رولز اپلای کوو کوم چې موږ په پارت 1 او په پارت 2 کې کړي دي صحیح ده اولنی رول څه دی چې سبجیکټ او آبجیکټ په خپل ځای چینج کوي صحیح ده نو د سبجیکټ ځای له به څه راځي د ټیچر صحیح ده سو د ټیچر was laughed was به ځکه راځي چې په اکټیو وایس کې زموږ سره past indefinite tense دی که نه laughed at راغلی دی صحیح laughed at نو هغه past indefinite tense دی نو په پیسیو وایس کې به ورسره بیا څه راځي was به ورسره لګي که نه نو the teacher was laughed at by the students صحیح ده نو وګوره laughed at هغه دواړه هم په پیسیو وایس کې هم یو ځای راغی او ورسره بای هم ولګېدو صحیح ده نو دوه پریپوزیشنز پکې راغلله دې نه به بیا سنټنس دغه شانتې جوړېږي صحیح ده یو اگزامپل بل اخلو you should look after your kids تا له پکار دی چې ته د خپلو بچو د خپلو ماشومانو خیال ساتې د هغې دپاره ټکې څه راځي look after اوس look verb دی او after preposition دی صحیح ده دا زموږ سره په اکټیو وایس کې سنټنس دی نو اوس دا چې مونږ کله پیسیو وایس تاړو نو دا به څنګه جوړېږي هماغه ټول رول صحیح ده your kids should be looked after by you صحیح ده نو په اکټیو وایس کې زموږ سره لوک دی خو تاسو ته ما ویلي و چې په پیسیو وایس کې همیشه د ورب تھرډ فارم استعمالیږي نو ځکه به راځي لوکډ او آفټر به د لوکډ سره راځي نو لوکډ آفټر به راځي او بای به ورسره هم لګي بای یو خو نه بدلیږي که نه نو دغه شانتې به د دې نه سنټنس جوړېږي صحیح ده ښه یو اگزامپل بله خو صحیح ده چې صحیح پې پوه شئ ماجد was smiling at حمزه ماجد حمزه ته خندل صحیح ده نو smiling at راغی نو اوس چې د دې نه زه کله پیسیو وایس جوړوم نو هغه به څنګه جوړېږي حمزه was being smiled at by ماجد نو حمزه به راشي د سنټنس اوله ته او was being به راځي په پیسیو وایس کې ځکه چې په اکټیو وایس کې زموږ سره past continuous tense دی was smiling دی که نه نو was او د being اضافه به ورسره وشي نو was being به شي او smiled at د ورب تھرډ فارم به استعمالیږي نو ځکه smiled راغی او at به ورسره لګي صحیح ده پوینټ ټول دغه دی او د هغې نه پس به by ماجد نو by به ورسره هم راځي صحیح ده دا خو یو پوینټ اوس راځو دویم نمبر پوینټ لا دویم نمبر پوینټ دا دی چې دا تر اوسه پورې چې موږ څومره رولز ویلي دي نو په دې کې په اخره کې په هر سنټنس کې په پیسیو وایس کې بای راځي که نه بای می بای هم بای دم بای هر دغه شانتې بای راځي خو په انګلیش کې ځینې ټکي داسې وي او هغه ډېر کم ټکي دي صحیح ده چې په هغې کې بای نه لګي د بای نه علاوه پکې بل یو پریپوزیشن لګي نو اوس د دې لپاره داسې خاص څه قاعده او رول نشته دی چې زه پې تاسو پوه کړم چې دا ورسره ولې لګي او څنګه به لګي خو دا یوه ژبه ده صحیح ده نو په دې کې ځینې ټکي داسې دي چې د هغې سره بای نه لګي په پیسیو وایس کې د هغې سره به بل پریپوزیشن لګي د هغې سره ټو لګېدی شي د هغې سره ود لګېدی شي د هغې سره مثال په طور اټ لګېدی شي د هغې سره ان لګېدی شي داسې بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي خو داسې الفاظ ډېر زیات کم دي نو چې کم هم داسې الفاظ هغه به تاسو ځان له هم داسې یادوئ
صحیح ده رټه به پې لګوئ چې د دې الفاظو سره بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي او په دې کې ځینې الفاظ داسې دي چې د هغې سره بای هم لګېدی شي او بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي خو هغه ټول ډیپینډ کوي تاسو به موقع ته ګورئ په انګلیش کې خلک وایي که نه کانټیکسټ ته به ګورئ چې موږ په کومې موقع باندې دا استعمالو نو د هغې مطابق به ورسره بیا پریپوزیشن لګي کله ورسره بای هم لګېدی شي او بل یو پریپوزیشن هم لګېدی شي صحیح ده زه اوس تاسو له هغه لیسټ در کوم او تاسو له به یو څو اگزامپلز در کوم نو دا به تاسو بیا ځان له یاد کوئ صحیح ده ښه اولنې یو لیست دا دی ګوره دې لیست تاسو وګورئ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري صحیح ده دا هغه لیست دی په دې کې ټوټل 4-5 ټکي دي صحیح ده دا خو تاسو یادولی شئ که نه نو په دې لیست کې یو ټکی دی نون صحیح ده اوس نون مطلب دی پیژندنه پیژندل صحیح ده خو دا اصل کې د نو تھرډ فارم دی که نه نو نیو نون نو کله چې هم نون ټکی په سنټنس کې راځي په پیسیو وایس کې نو زیاتر د هغې سره ټو لګي د هغې سره بای نه لګي ټو ورسره لګي او په ځینې کیسز کې ورسره فار هم لګېدی شي مثال په تور زویمه چې آی نو یو زه تا پیژنم دا یو د انګلیش یو سنټنس دی په اکټیو وایس کې زموږ سره فرض کړه صحیح ده آی نو یو زه تا پیژنم نو اوس چې کله موږ د دې نه پیسیو وایس جوړو نو هغه به څنګه جوړېږي اول به ټول ځای چې که نه یو آر نون ټو می صحیح ده د دې به پیسیو وایس دغه شانتي جوړېږي چې زه تا پیژنم مطلب یې هم دغه دی خو سنټنس به څنګه لیکلی کېږي په پیسیو وایس کې یو به د سبجیکټ ځای له راشي یو او پریزنټ انډیفینټ ټینس دی که نه آی نو یو خو پریزنټ انډیفینټ ټینس دی که نه نو په دې کې به بیا په پیسیو وایس کې د هغې سره آر راځي که نه ځکه چې د یو سره خو آر راځي یو آر بیا به د ورب تھرډ فارم استعمالیږي د نو په ځای باندې به نون استعمالیږي یو آر نون ټو می دا به نه راځي بیا چې یو آر نون بای می هغه بیا په دې سنټنس کې بیا غلط راځي صحیح ده دغه شانتي د نون سره فار هم استعمالیدی شي یعنی یو کس په یو څیز باندې مشهور وي که نه نو خلک وایي که نه he is known for this or he is known for his charity work هغه د خپل چې کوم د هغه صدقې او چیریټي کوي صحیح ده نو د هغې په باره کې هغه ډېر زیات مشهور دی نو د هغې لپاره بیا په هغه سینس کې به بیا نون فار استعمالیږي او که فرض که د پیژندلو والا دا دغه شانتي سنټنس راځي نو بیا به نون ټو راځي صحیح ده په دې لیست کې زموږ سره بل یو ټکی دی انوایټډ اوس انوایټډ مطلب دی دعوت ورکول چاله بلنه ورکول صحیح ده نو اوس تاسو به ګوره د انوایټ سره بای هم لګېدی شي او د انوایټډ سره ټو هم لګېدی شي اوس ګوره که فرض که مونږ انوایټډ په داسې کیس کې استعمال کو چې مونږ وایو چې یاره چا یو کس له دعوت ورکړي یعنی بل یو کس چاله دعوت ورکړي صحیح ده مونږ سنټنس داسې وایو نو په هغه ټایم کې به بای استعمالیږي مثال په تور زویمه چې احمد واز انوایټډ بای سلیم احمد له دعوت ورکړی شوی و د سلیم په ذریعه سره نو په هغه کیس کې به بیا بای استعمالیږي که فرض که مونږ د یو کس ذکر کوو او که فرض که مونږ د یو تقریب ذکر کوو یا داسې یو ځای ته څوک را انوایټ کول یا را بلل صحیح ده نو په هغه کیس کې به بیا ټو استعمالیږي مثال په طور احمد واز انوایټډ ټو د پارټي احمد ته دعوت ورکړی شوی و د پارټۍ ته اوس پارټي خو دا خو یو تقریب دی که نه دا خو یو کس نه دی انوایټ کړی موږ د یو کس خبره نه کوو په دې ټیم کې نو د انوایټډ په باره کې صرف دا ځان سره یاد ساتئ چې کله موږ د یو کس ذکر کوو چې یو کس څوک انوایټ کړي نو بیا به پای راځي او که فرض که یو تقریب ته څوک انوایټ شوي نو بیا به ټو راځي صحیح ده دغه شانتي زموږ سره دا نور هم ټکي دي listened مطلب اورېدل صحیح ده the students listened to the teacher نو دا خو دغه شانتي بیا د هغې سره هم ټو راځي بیا دی preferred ویلې کېږي غوره ګڼل یو څیز بهتره ګڼل غوره ګڼل د دې سره هم زیاتر ټو راځي او بل یو ټکی زموږ سره دی addicted ویلې کېږي عادي ته یو سړی د څیز عادي وي که نه یعنی یو سړی فرض کا یو کس نشه کوي نو هغه د نشې عادي وي که نه نو هغې دپاره addicted راځي یا یو کس ټول ورځ ویډیو گیمز ته ناستي صحیح ده په موبایل باندې نو هغه د هغې addicted وي نو دغه شانتي addicted چې هم زیات راځي نو د هغې سره هم زیاتر ټو لګي صحیح ده نو دا خو هغه لیست دی چې د دې سره زیاتر ټو لګي خو په ځینې کیسز کې ما تاسو له اوس اگزامپلز درکړ چې بای هم لګېدی شي خو دا به تاسو یادوئ او څنګه به یادوئ دا به تاسو ته په خپله باندې یادېږي چې څومره تاسو پریکټس کوئ د انګلیش او تاسو له مخې ته دغه شانتي دا ټکي راځي او تاسو یې بیا استعمالوئ نو دا به تاسو ته په خپله یاد شي چې دا یو څو ټکي داسې دي چې د دې سره ټو استعمالیږي ښه اوس زموږ سره دی دویم لیست ته وګورئ صحیح ده په دې لیست کې هم یو څو الفاظ دي دا به هم تاسو یادوئ دا هغه الفاظ دي چې په پیسیو وایس کې د دې سره زیاتر ود لګي
او د دې نه علاوه سره بل پریپوزیشن هم لګی دی شي یعنی زه به تاسو ته اوس اگزامپل درکم د یو ټکي سره ات هم لګی دی شي خو زیات تر وسره ود لګي صحیح ده نو دا به هم تاسو یادوي مثال په تور په دې کې په لیست کې زموږ سره اوله دی پلیزډ اوس پلیزډ مطلب دی خوشاله ته د چا نه خوشاله یې کنه د هغې لپاره سره راځي پلیزډ فرض که په ایکټیو وایس کې زموږ سره یو سنټینس وي یو پلیز می د دې به بیا پیسیو وایس څنګه راځي I am pleased with you زه ستانه خوشاله یم نو I am pleased with you به راځي by you به نه راځي په دې ټایم کې بیا by you غلط راځي صحیح ده نو دی present indefinite tense you please me present indefinite tense د دې نه بیا ځکه پیسیو وایس دغه شانتي جوړیږي صحیح ده بل یو ټکی دی quarrel اوس quarrel ویل کېږي جګړې ته یا ستا د چا سره ډېر زیات اختلاف په یو خبره باندې او خبره ډېر حد پورې لاړه شي صحیح ده نو یو جګړې حد ته ورسي هغې ته ویل کېږي quarrel صحیح ده د هغې سره هم په پیسیو وایس کې with لګي بل یو ټکی دی satisfied ویل کېږي مطمئنه ته صحیح ده څوک مطمئن دي satisfied یې د هغې سره هم زیات تر په پیسیو وایس کې with لګي I am satisfied with you by you به نه راځي صحیح ده یا په ایکټیو وایس کې زموږ سره یو سنټینس وي the test result satisfied him ټیسټ ریزلټ هغه مطمئنه کړو یعنی د چا به څه بیماري وه او ټیسټ به یې کړي په لیبارټرۍ کې صحیح ده نو چې ریزلټ راغی نو موږ څه وایو چې the test result satisfied him صحیح ده ټیسټ ریزلټ هغه مطمئنه کو نو اوس چې دا موږ کله پیسیو وایس ته وړو نو هغه به څنګه راځي he was satisfied with the test result صحیح ده نو په دې ټایم کې بیا بای نه راځي بیا به with راځي دغه شانتي بل یو ټکی دی displeased بالکل الټه دی د پلیز مونږ پهله اول پلیزډ وکړو که نه د هغې الټه څه دی ډسپلیزډ پلیزډ ویلې کېږي خوشحاله ته ډسپلیزډ ویلې کېږي خفه ته صحیح ده نو د دې سره هم په پیسیو وایس کې with راځي she is displeased with me هغه زما نه د خوشحاله نو بیا به displeased with me راځي بل یو ټکی دی dissatisfied ویلې کېږي غیر مطمئن ته د دې نه مخکې مونږ وکړو satisfied هغه مطمئن دی او dissatisfied غیر مطمئن چې مطمئن نه وي د دې سره هم with راځي زیاتره صحیح ده نو ګوره دا ډېر آسان دي دا الفاظ یادول چې د دې سره with راځي ګوره د pleased او displeased satisfied dissatisfied بل یو ټکی دی disgusted اوس disgusted ویلې کېږي اصل کې نفرت ته یعنی یو څیز ستا دومره بدی شي یا یو کار ستا دومره بدی شي یا یو خبره ستا دومره بدی شي چې هغه ستا نفرت حد پورې سړی ورسي په هغې کې دومره سړي نه نفرت کېږي د هغې نه خلک وایي که نه د پلانکي څیز نه زما نفرت دی یا د پلانکۍ خبرې نه زما نفرت دی یا د پلانکي کار نه زما نفرت دی نو هغې ته ویلې کېږي disgusted صحیح ده اوس disgusted داسې ټکی دی چې د دې سره with هم راتلی شي او د دې سره by هم راتلی شي خو هغه به تاسو موقع ته به ګورئ او هغه به تاسو څنګه پته لګي چې څومره ستاسو ایکسپیرینس کېږي نو هغې را څومره ستاسو پریکټس کېږي نو تاسو په خپله پته لګي چې په دې ټایم کې به زه by استعمالومه که with به استعمالومه صحیح ده ښه اوس راځو مونږ اخري لیست لا اخري لیست زمونږ سره هغه دی چې په دې کې هغه ټکي دي چې د هغې سره په پیسیو وایس کې زیات تر at راځي د ځینو ټکو سره بای هم راځي صحیح ده خو زیات تر د دې ټکو سره په سنټنسز کې په پیسیو وایس کې at راځي صحیح ده هغه پریپوزیشن ورسره لګي په هغې کې زموږ سره څه دی amazed ویلې کېږي یعنی ښه حیرانتیا یو سړی د خوشحالۍ نه حیران شي یا یو څیز داسې ویني چې خوشحاله هم شي خو حیران ورسره هم وي صحیح ده نو هغې ته ویلې کېږي amazed تاسو amazed باندې ځان داسې پوهه کوئ چې فرض که چېرته ډېر سخت جمی وي که نه سخت یخني یا باران ورېږي او تاسو ته څوک په هغه ټایم کې ستا د سره اړو تمه نه وي ستا اړو سره خیال نه وي او یو کس تاسو ته د کباب ډک پلیټ ته ګرم کېږي مخې ته نو په هغه ټایم کې سړی amazed شي حیرانه شي خو هغه حیرانتیا ښه حیرانتیا وي د خوشحالۍ حیرانتیا وي هغې ته ویلې کېږي amazed صحیح ده اوس د amazed سره زیات تر at ټکی استعمالیږي صحیح ده at پریپوزیشن راځي ورسره په پیسیو وایس کې ښه بل زموږ سره یو ټکی دی annoyed ویلې کېږي یعنی یو سړی ناراضه شي یا یو سړی ډېر تنګ شي د یو څیز نه صحیح ده هغې دپاره راځي annoyed دا مخکې هم موږ په لیسنس کې بار دا ټکی موږ ویلی دی annoyed صحیح ده نو اوس annoyed سره بای هم راتلی شي او at هم راتلی شي نو هغه به تاسو په خپله فقرې ته ګورئ د هغې مطابق به ورسره لګوئ مثال په تور زه وایم چې I am annoyed by loud music یعنی چا تیز میوزیک لګولی نو زه وایم چې I am annoyed by loud music زه د دې تیز میوزیک په وجه باندې تنګ یم د هغې نه annoyed یم صحیح ده تنګ شوی یم د هغې نه نو په دې ټایم کې به بیا بای راځي او یا که فرض که زه وایم چې I am annoyed at my brother
زه خپل رور ته یعنی قار یم ورته د هغه نه تنګ یم صحیح ده. نو په هغه ټایم کې بیا اټ لګي. نو دغه شانتې به تاسو ته دا د پریکټس سره تاسو چې څومره انګلیش په خپل ژوند کې وایئ ستاسو مخې ته به دا خبرې راځي دا ټکي به تاسو ته یادېږي دغه شانتې صحیح ده. بل یو ټکی زموږ سره دی ناکډ. ناکډ ویل کېږي یعنی دروازه ډبول، دې ته ویل کېږي ناکینګ صحیح ده. نو د ناکډ سره هم په پیسیو وایس کې اټ راځي. ناکډ اټ د ډور، ناکډ بای د ډور نه دی صحیح ده، ناکډ اټ د ډور. ښه د دې نه پس زموږ سره په دې لیست کې درې ټکي نور دي. ګوره وانډر، سرپرایزډ او شاکډ. د دې درې واړو مطلب دی حیرانتیا صحیح ده. خو په دې کې لږ لږ فرق دی. وانډر ویل کېږي عامې حیرانتیا ته او شاکډ ویل کېږي یعنی یو سړی ته صدمه ورسي، سړی حیران هم شي خو داسې یو کار شي چې تاسو سره یو قسم د تکلیف هم ورسي یا صدمه هم ورسي، سړی شاک شي صحیح ده. نو د هغې سره هم اټ راځي. او سرپرایز هم حیرانتیا ته ویل کېږي صحیح ده. نو دا درې واړه ټکي تقریبا یو شانتي دي. دا به تاسو ته په اسانه باندې یاد شي چې د دې درې واړو سره په پیسیو وایس کې زیاتر اټ پریپوزیشن لګي د بای په ځای باندې. خو د دې سره بای هم لګي دي چې تاسو ته ما اوس دا خبره وکړله چې تاسو به فقرې ته ګورئ. مثال په طور زه شاکډ استعمالوم صحیح ده. شاکډ ما تاسو ته اوس وایي چې سړی एकदम شاک شي، एकदम حیران شي صحیح ده. نو د هغې لپاره ګوره فرض که زه وایم چې I am shocked at his behavior، زه د هغه پر رویې باندې ډېر زیات شاک یم یعنی ډېر حیران یم. څوک د سره بدتمیزي وکړي او سړی ډېر حیران شي چې یاره ده ماته دا څنګه خبره وکړله. نو زه په هغه ټایم کې وایم چې I am shocked at his behavior. نو په هغه ټایم کې به اټ راځي. خو که فرض که زه وایم چې I am shocked by this lesson، زه په دې لیسن باندې یا زموږ چې کوم د نننی لیسن دی په دې باندې ډېر زیات شاک یم، په دې باندې ډېر زیات حیران یم. نو په هغه ټایم کې ورسره بای استعمالیدی شي صحیح ده. نو دغه شانتي دا زموږ سره درې لیست دي چې په دې کې د بای نه علاوه نور هم پریپوزیشن زموږ سره په پیسیو وایس کې استعمالیدی شي. دا دومره ډېر ټکي نه دي، تاسو شمار کې دا څومره ټکي دي نو دا تاسو په اسانه باندې یادولی شئ. د دې نه علاوه چې څومره هم ټکي دي دا موږ چې کم په دې پارټ 1 او پارټ 2 کې کړي په هغه ټولو کې بای راځي. خو دا هغه ایکسپشنز دي چې ما تاسو ته ویلي چې ځینې څیزونه ایکسپشنز وي یا د هغې لپاره سپیشل رولز وي. سپیشل رولز زما مطلب دا دی چې تاسو به هغه کانټیکسټ ته ګورئ، تاسو به هغه حالاتو ته ګورئ چې زه په کومه موقع باندې دا ټکي استعمالوم، د هغې مطابق به ورسره یا بای لګي یا به ورسره بل پریپوزیشن لګي. هغه اټ کیدی شي، هغه فار کیدی شي، هغه وت کیدی شي، هغه ټو کیدی شي. خو دا یو څو ټکي دي د تاسو ځان له دغه شانتي یاد کړئ. زه د دې نه نور ښه تاسو په دې باندې نشم پوه کولی صحیح ده. زما امید دی چې تاسو به د ننني لیسن نه ډېر څه زده کړي وي. انشاءالله چې په نیکسټ لیسنز کې مونږ څه کوو زه به اول تاسو ته په پیج باندې ویم چې مونږ به څه شروع کوو. د هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.